ها بعض خلک یې هغه د قربانۍ څاروي نه چې کومه اینه د هغه اوزینو هغه لوښی ونیسي هغه وسکي دا ناروا دي حرام دي ناجایز دي انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله والدم الدم المسفوح کومه اینه چې بیدون کی دا حرام ده ناروا ده البته یو مسله هغه اینه چې هغه په څاروي پسې خصوصا د قصابانو دپاره یا عام سړی هغه هم کله ناکله دا مسله ورته راځي هغه دا چې کومه اینه بیدون کی دا بیلمازه ده څاروي نه که دا په کپړو لګي دا به اینځي بیلمازه ده او د دې استعمالول سکل وغیره دا هم درست نه دي اوس هغه غوښه چې کومه غوښه پرته وي او په هغې پسې کومه وینه لګېدلي نو هغه بیلماز هم نه ده د هغې استعمال هم ناروا نه دی لکه غوښه کله ناکله موږ پرېږدو ځان له تیکې کوو نو هغې نه بیا هم لږه لږه اینه هغه روځي نو هغه اینه هغه بیدونکې اینه نه ده نو په هغې باندې کپړې هم نه بیلمازه کېږي بیلماز هم نه یو دویمه هغه دا چې د هغې استعمال که هغه سړی هم په غوښه پسې نقصان نه دی ښه د اووه ویسو نه کم حصې په څاروي کې کېدی شي که نه شي کېدی بالکل کېدی شي خو خبره پکې دا ده شرط پکې دا دی چې حصه د اوومې حصې نه کمه نه وي لکه یو سړی دا وایي چې یاره ماله پکې اتمه حصه راکړي نو اتمه حصه خو په څاروي کې نه وي کوم چې غټ څاروي په هغې کې اووه حصې جوړېږي لکه غوا ده غویی ده میخه ده نو په دې کې اووه حصې راتلی شي نو په دې کې که سړی اوومه حصه والي نو درسته ده که د اوومې نه کمیږي که یو سړي په دې کې اوومې نه کمه حصه اخیستې وه نو ټولو قرباني ورسره نه کېږي ښه یاد ساتئ ځان نو د اوومې نه کمه حصه بنالي نور هر څو حصې هغه کېدی شي هیڅ نقصان نه دی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاموس پر قربانی جائز نہیں اس کا نام قرآن میں ذکر نہیں قرآن و حدیث کې د جاموس د میخې او د سنډا ذکر نشته او البته خبر دا ده چې د دې تمام صفات علماء کرام فرمایي چې هغه د غوا او د غوی په شان دي د هغې د وجې په دې فتوا ورکړې ده چې دا بالکل 100% تقریبا صرف رنګ بدل دی نور ټول څیزونه د غوا او د غوی په شان دي بالکل درسته ده میخې ته وایي جاموس سنډا میخې دس په یو څاروي کې اووه حصې دي د قربانۍ دپاره خو یو حصې والا هغه پکې د عقیقې یا د ولیمې نیت کړی دی قرباني ټیک ته که نه بالکل ټیک ته څنګه چې دا قرباني دا قربت دی قربت الله دی دا شان د عقیقه دا هم د الله جل شانه قربت دی ولیمه هم دغه شان د الله جل شانه شکریا او قربت دی نو بالکل کې یو څه خلک هغه قرباني کوي یو سړی پکې حصه والي او هغه حصه کې هغه څه وکړي د عقیقې یا د ولیمې نیت وکړي بالکل کولی شي کم کم عیبونه داسې دي چې د هغې د وجې په یو څاروي باندې قرباني نه کېږي هغه اسانه یو فارموله ده تخیب هغه اسانه فارموله ده چې یوي د څاروي په یو اندام باندې حسن جوړي او یو اندام یې داسې چې هغه د فایدې دوه صفتونه په یو اندام کې حسن او فایده منفعت که چرته د یو څاروي اندام په هغې کې داسې عیب و چې د هغه حسن یې مکمل خراب کړی یا د هغه کومه فایده د هغې اندام چې د هغې خرابه کړې وه نو بیا پې قرباني نه کېږي پوه شوې په دې باندې یو عیب داسې دی چې د څاروي حسن یې مکمل خراب کړی یا د څاروي هغه د اندام هغه منفعت یې خراب کړی دی په دې څاروي باندې قرباني ها قربانۍ دپاره مې څاروی اخیستی و هغه څاروی مې بیا بدل کو خرڅ مې کو او د هغې په ځای مې بل په کم قیمت باندې واغستو د هغې نه ښه دی او په کم قیمت مې واغستو آیا داسې کول درست دي که نه او درست دي بالکل جایز دي خو یو خبره به دا یاد ساتي هغه دا چې دا کومې سیوایي پیسې تا ته د ګټې راغلي دا به هم صدقه کې دا سیوایي پیسې چې کومې راغلي دا به هم صدقه کې یو ژوندی څاروی دی د هغه یو اندام چاکټ کو د هغې خوړل جایز دي که ناجایز دي بالکل ناروا دي نبي علیه صلات وسلام فرمایي
چې د یو ژوندي نه چې کله یو اندام کټ کړی شو د یو ژوندي څاروي نه اندام کټ کړی شو نو دا میته ده دا مرداره ده غوام قرباني کړله چې موږ ته د هغې په خېټه کې بچی و اوس ته دې بچي سره څه وکړو نو د غوا سره چې څه کړي هغه سره د دې بچي سره موږ یفعل بالولد ما یفعل بالام د قربانۍ د څاروي که هغه ماده وه نو چې د هغې سره تا څه کړي الاله کړي یا ذبح کړي دا بچی به هم له ذبح کې یفعل بالولد ما یفعل بالام او څنګه چې بس هغه خوړلی شي د هغې غوښه خوړلی شي د بچي غوښه هم خوړلی بالکل درست دي او بهتره خبره دا د فقهای کرامو ذکر کړي چې دا بچی ولا سړی صدقه کړي دی وایي چې قرباني خو دې ته وایي چې پوره حصه هغې کې انسان شریک شي ځان له یو څاروی والي یا په 2 حصو کې یو حصه د شي دې ته قرباني وایي اوس یو 2 کسان دي او هغې داسې څاروی واغستو چې په هغې کې 2 حصې جوړېږي لکه غوا غویی واغستو او کسان 2 دي نو موږ به ووایو چې د دې په 2 کسه دې تقسیم څنګه صحیح دی 3 حصې د یو شوې 3 بل شوې دي خو 2 حصې که نه 3 یو شوې 3 د بل شوې اوس پاتې شوه 1 حصه نو دا 1 حصه چې موږ نیمه کړو نو نیمه حصه خو نه وي نو قرباني درسته ده که درسته نه ده نو قرباني خو درسته ده د هغې وجه دا ده چې 3 حصې د هغه شوې او 3 حصې د ده شوې دا کومه چې نیمه پاتې شي دا صرف غوښه نه ده پاتې ښه دا قرباني پاتې ده د قربانۍ هغه حصه ده چې ډېرې حصې تابعداره شو تابع هېڅ نقصان نشته صاحب مو راوستی د قربانۍ دپاره په هغه باندې م ذبحه کوله او قصاب د قربانۍ کله چې قرباني کوله نو زمونږ دپاره یې نیت ونه کړو د خپل ځان دپاره یې نیت وکړو نو د قصاب قرباني وشوه که زمونږ نو ستاسو قرباني وشوه د قصاب نه ده شوي ځکه حکم خو ستا دی که نه او تا څه له راوستی دې دپاره نه چې هغه ځان له قرباني کړي دې دپاره چې ستا دا قرباني قصاب چاړه راښکله په څاروي باندې نو مالک ورته وایي چې زه به ستا دې لاس باندې به لاس کېږدم او په دې به چاړه راکاږم لکه کېږي زموږ په علاقو کې داسې نو اوس د دې دواړو کې د کم یو دپاره بسم الله ویل بسم الله الله اکبر ویل ضروري دواړو دپاره دواړه به وایي جایز نه دي چا یو چیلی په تحفه کې راکړی قرباني کولی شم آو بالکل قرباني ما سره صرف 2 لکه روپۍ دي هغه 2 لکه روپۍ زما په چا قرض دي هغه سړی ټال مټول کوي هغه پیسې رالې نه راکوي نو زه اوس هغه پیسو ته انتظار وکړم که نه د چا نه قرض راوالم او قرباني وکړم که وروسته بیا د دې قضا راوګرځم پیسو ته صبر نه قرض راغستلو ته هم ضرورت نشته او قضا ته هم ضرورت نشته هغه ته ووایه ماله پیسې راکړه که هغه پیسې درکړې قرباني پې کوم داسې ورته ووایه پیسې راکړه ماله او زه پې قرباني کوم که هغه د قربانۍ دپاره پیسې درکړې خو بیا قرباني وکړه که یې در نه کړې چېرته نو چا ته تا باندې هېڅ لازمي نه دي ته چا نه قرض راوالې او قرباني وکړي او دغه شانتې دې ته هم بیا ضرورت نشته چې وروسته تا ته بیا پیسې میلاو شوې ته د هغې قضا کوې دغې بیا قضا نه ګوره د قربانۍ نه مخکې دې اعضا به نه استعمالوي که د دې یو قربانۍ څاروی دی ګډ دی فرض کا یا ګډه ده د هغې نه تا پی ویسته د قربانۍ نه مخکې یا د هغې نه دې وړۍ ویسته دا به صدقه کې دا استعمالولی نه شي بیا د قربانۍ نه پس کولی شي قربانۍ نه مخکې نه شي کولی که قربانۍ نه مخکې دا د دې چې کومه وړۍ ده دا دې ویسته یا د دې دا پی ویسته دا به صدقه کې بیا ښه صلی الله تعالی علیه